السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أيدنا بروح القدس اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. نننې زمونږ ټاپک چې دی هغه دی رنج او غم، د رنج او غم علاج. آیت کریمه الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. او مې والا کله چې هغه د خپل قوم نه د غصې سره روان شو، پس خیال وکړ چې موږ به دې را ونیسو. پس په تیارو کې هغه आवाज وکړ چې ستا نه سوا څوک معبود نشته او ته بې عیبه او بېشکه زه د بې انصافونه ام. نو موږ د هغه دعا قبول کړه او غلم د غم نه نجات ورکړه او دغه شانته موږ ایمان راوړونکو له نجات ورکړو. د مؤمن مثال د مسافر په شانته دی. یو مسافر کوم لچې د مشرق طرف ته سفر کول وی او یو په ټرین کې سور شي، خو ټرین چې کله روان شي نو هغه ته پته ولګي چې په کوم ټرین کې هغه ناست دی اخو د مغرب طرف ته روان دی. نو د دې کس حال بسوي او په خپل غلطۍ باندې یعنی په غلط گاډي کې کېناستو باندې به تړپاو شي، بېچینه بشي او څنګه چې وړاندې سټیشن راشي او گاډي ودرېږي نو دی به فورن کوز شي. د مؤمن حالم د قشانته دی. کله چې داغه نه یو غلطي وشي او هغه داغه د صراط مستقیم نه اخوا کی نو هغه نور لارو باندې روان شي، کم چې په آخرت کې نقصان ورکول والدي نو هغه تړپاو شي او نهایت سره شرمنده شي. د خپل رب په حضور په جړه باندې د خپل غلطۍ اعتراف کوي او په دوباره په سیده لار باندې راشي. مؤمن څوک دی؟ مؤمن هغه دی کوم چې خپل غلطي وکي نو را واپس شي، توبه وکي او د خپل رب راضي کی تر دې پوري چې رب داغه ناراضي شي. د دعا د قبولیت د لپاره لازمی شرط دی چې انسان د سنجیدګۍ سره دعا وغواړي، د پوره زړه سره د دعا وغواړي او خپل قول او قرار باندې غور وکي. د دعاګانو قبولیت سره کله چې د انسان زړه او جبه په دې کې موافقت پیدا شي نو دعاګانې قبلېدل شروع شي، مشکلات حل کېدل شروع شي، رنج او غم نه نجات ملاو شي. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. دی آیت دا آیت چې دی سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 دی ته آیت کریمه هم ویل کېږي او په دې کې د یونس علیه السلام ذکر کړی شوی دی. دا واقعا د دې ځای نه علاوه په سورہ صافات او سورہ قلم کې هم بیان شوی دی. د یونس علیه السلام واقع صدا چې الله سبحانه و تعالی نینوا یو ځای دی دا غي کوم چې په عراق کې یو علاقه ده، پته کې تقریبا 8 صدی قبل مسیح یونس علیه السلام اولیګا التکی یونس علیه السلام خلق له دین دعوت ورکا، مگر هغه د قبولولو نه انکار وکړ، په خپل کفر باندې اصرار وکړ. حضرت یونس خپل کوروالو نه کله خپل خلکو نه ناراض شو او وعده وکړه چې 3 ورځې پس په الله عذاب راشي. کله چې په دې خلکو باندې دا خبره ثابت شو او وی پوي شو چې نبی دروغ چره نه وي نو هغه خپل بچي خپل ساروي او خپل ګډي بيزي هر څه واغشتل او د صحرا طرف ته ووتل. هغه مین دې د بچو نه بیا لیکړي، بیا الله عزوجل په حضور کې احزاری شروع کړه. د اوخانو د میخو غاګانو او د ګډو بيزو بچو چې دی هغه پچغه وهل شروع شو. الله د اغینه عذاب لري کا. یونس علیه السلام د قوم نه عذاب اخواشه، هغه عذاب د خپل سترګو سره ولید او ایمان وروړو باندې توبه وکړه، د الله طرف ته د رښتون کې زړه سره را واپس شو. الله سبحانه و تعالی د اغینه عذاب اخواک. د الله تعالی فرمان دی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس
لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو یو بستی دا سیول نوا کم چاچی ایمان روڑے وے دا غی ایمان اغیل نفع ورکڑے وے سوای دا قوم دا یونس علیہ السلام دا قوم نا. کله چې اغي ایمان روړ نو مونږ د اغي په دنیا په زندګۍ کې د اغي نه د ذلت عذاب اخواته کو او مونږ اغي لا یو وخت پورې فائدہ ورکړه. یعنی پرشتون کې زړه سره په توبه باندې الله تعالی اغي معاف کړو او عذاب د اغي نه اخواته شو. پرون ما تاسو ته یو خبره کړې و چې مونږ به ان شاء الله د زیارت په ورځ د روجماتینا نیمه غنټه مخکې به بهر اسمان ته برا اوزو بهر په خپل کورونو کې او مونږ به د الله نه د اخلاص معافي غواړو. نو وګوره الله تعالی سونه مهربان دی. نن ورځ دا د مونږ ته دا درس راوست او مونږ ته اوس طریقه خي چې تاسو به څنګه د الله نه د معافي غواړئ. نو الله دې مونږ له بس طاقت او توفیق او همت راکړي چې اول مونږ په خپل کړو باندې ستومانه شو. مونږ د توبې چې کوم شرطونه دي پاغي باندې پوره شو. د توبې شرطونه داسې دي چې یو انسان چې کوم ګناه کوي فورن د هغه ګناه پریږدي. دا یو لومبي شرط دی. دویم شرط دا دی چې هغه ګناه باندې د ستومانه شي او د الله نه د دړو د اخلاص معافي وغواړي. او دریم شرط دا دی چې الله سره وعده وکړي چې یا الله زه به آینده نه داسې ګناه دا کار به بیا زه نه کوم. حکم خلکو چې د چا په حق باندې قبضه کړی وي نو هغه به ور سره سلورم پوینټ پکې دا دی چې هغه به هغه حق واپس کوي نو الله به دا هغه توبه قبليږي. نو مونږ لا چې کله سبا لا مونږ دا دغه کو نو مونږ به توبه چې کله وباسو نو دا درې سلور خبرې به خپل ذهن کې ساتلو چې فورن هغه ګناه پرې خودل دي هغه ګناه باندې ستومانه کېدل دي د الله نه معافي غوښتل دي هغه ګناه د دوباره د نکول وعده کول دي او که چا د چا حق نیولې دی هغه حق به واپس کول وي نو الله به د دې کس دا دعا قبليږي. بل زه بیا تاسو ته طریقه او خیمه چې کومه طریقې سره به مونږ هغه کو. مونږ به داسې کو چې اول به مونږ یو تسبیح وایو سبحان الله وبحمده. ټیک شو صرف دا ویل دي یو تسبیح سبحان الله وبحمده ځان سره ولیکه. بیا بدرې ځله مونږ درود ابراهیمی وایو دا چې کوم مونږه مونږ کې درود وایو اللهم صل علی محمد. او بیا به مونږ یو تسبیح لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وایو. نن بتاسو د دې په باره کې وایي چې د دې آیت کریمه سونه برکات دي او مونږ به سباله ان شاء الله سلسله بدا وایو اخره کې به بیا درې ځله درود شریف وایي درود ابراهیمی او د الله نه بدړو د اخلاص سوال کوي چې یا الله مونږه معاف کړي چې زمونږ نه د عذاب اخواته شي. بیا اوس راځو د یونس علی السلام د کیسې طرف ته چې کله یونس علی السلام داغه قوم توبه وکړه نو داغه نه عذاب اخواشه او بل طرف ته یونس علی السلام چې لګلره لاړ خلکو سره په ساحل سمندر باندې ملاو شو او په یو کشته کې سور شو. څنګه چې په کشته کې هغه سور شو نو په کشته چې دا هغه په زنګېدو شروع شو خلکو ته د غرق کېدو خطر پیدا شو. اغي قران اندازي وکړه چې یو کس په د کشته نه وباسو د پاره د دې چې د کشته دا بوج لږ کم شي. پکورا کې د یونس علی السلام نوم راوته مګر اغي د خپل ځان د کشته نه د بستونه انکار وکړ. اغي دوباره قران اندازي وکړه بیا تاسو نوم راوته تر دې پوري چې اغي دریم ځل باندې بیا قران اندازي وکړه نو بیا تاسو نوم راوته. دا چې وکړه نو یونس علی السلام ودرېد او خپل کپڑے اوستي او په دریاب کې ټوپ ووه. الله تعالی په دې سلسله کې فرمان دی فساهم فکان من المدحضین. بیا قران اندازي اوشونو دی مغلوب شو. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په دې سلسله کې وایي چې الله سبحانه و تعالی د بحر اخضر نه یو مې راولېګا کم چې د دریاب او به شلول او را ورسېده او د هغه وخت یونس علی السلام تیر کله چې یونس علی السلام د کشته نه ټوپ ووه الله سبحانه و تعالی داغه مې طرف ته وਹੀ وکړه چې ته د یونس علی السلام غوخه بنخري او نه بداغه اډو کې ته نقصان رسې ځکه چې یونس علی السلام ته د پاره رزق نه دی بلکې ستا خېټه داغه د پاره محض یو قید خانه ده. نور آیتونو نم د دې واقعي تفصیل ملاويږي. سوره صافات کې الله تعالی فرمایي وان یونس لمن المرسلین او بشک یونس هم د رسولانو نو اذ ابق الى الفلك المشحون کله چې هغه او تختید او دغه کشته طرف ته کم چډه کوا فساهم فکان من المدحضین بیا خورا واچول نو هغه د خطاکارو نه او
فالتقمه الحوت وهو مليم، بیا مئی اغه نوړې جوړ کړه او هغه ستومانه. دویم طرف ته د دې قوم کثیر تعداد خلک چې وی ایمان قبول کړ. په دې آیت کې الله تعالی ډیر خپل انداز کې د یونس علی السلام کیسه بیانې. سوره الانبیاء آیت نمبر 57 تشریح دا سدا وذنونی او نون والا. د نون والا نه مراد نون په عربی کې مئی ته ویل کیږي او د نون جمع د نینان یا انوان. د یونس علی السلام نون د دې د پاره پریوته ځکه چې مئی تاسو تیر کړي وي او هغه د الله د حکم سره تیر کړي وي. الله تعالی خپل بنده یونس علی السلام ډیر خپل طریقې سره په ډیر خپل انداز کې یادې او فرمای مئی والا یعنی دا د مینې یو انداز دی. اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. د دې نه مراد دی، د دې نه مراد دا دی چې مئی والا کله چې د خپل قوم نه په غوسه شو لاړ نو خیال وکړ چې موږ به دې را اوننیسو، نو بیا په تیارو کې موږ ته आवाज وکړ. دا خیال چې د موږ د لپاره سزا ورکول باندې قادر نه یو. اوس ته تیارونه مراد څه دي؟ د شپې تیار، د سمندر تیار او د مئی د خېټې تیار. مطلب دا دی چې په تیارو باندې تیارې دي. یونس علیہ السلام دعا سدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ستانه سیوا څوک معبود نشتا، تبه ای بای بیشک از د بے انصاف نوم. حضرت یونس علیہ السلام आवाज وکړه الله تعالی ته د اغي د کامل الوهیت سره د اقرار کولو سره الله ته आवाज وکړه. د الله ذات ته هر نقص، هر عیب، د هر آفت نه منزه او پاک دی او د خپل ظلم اعتراف وکړه. اوس د ظلم چې دی درې قسمونه دي. نمبر 1 د بندا او د الله په منځ کې ظلم. نمبر 2 د بندا او د بندگانو په منځ کې ظلم. او نمبر 3 د انسان د خپل ځان او د خپل نفس په منځ کې ظلم. یونس علیہ السلام د خپل ظلم اعتراف کوي نو الله تعالی فرمایي فاستجبنا له، مونږ داغه دعا قبول کړه. د الله راضي کېدل، یونس علیہ السلام چې څنګه د خپل خطا اعتراف وکړ الله تعالی داغه ناراضي شو. ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین. او مونږ ایماندارو له اندقه شانته نجات ورکو. مومنانو ته څه ترغیب دی چې ایمان وروړي، باغی باندې ثابت قدم اوسې کې. دا دعا د کثرت سره د لوستو ترغیب ورکړي کیږي. مومنانو ته د دې دعا زیات نه زیات لوستلو تلقین شوی دی ځکه چې هغه ته پته دا غي د دینه خبر شوی دی چې یونس علی السلام د دې کلمې په وجه هغه ته نجات ملاو شوی او دا د هر هغه مؤمن د لپاره خوشخبری وعده ده. څوک چې په تکلیف او په غم کې مبتلا شي نو هغه د دې الفاظ سره خپل رب کریم ته आवाज کوي نو دا هغه رب هغه نه ضرور هغه تکلیف اخوا کی ځکه چې دا د رب وعده ده. کذالک ننجی المؤمنین او مونږه ایماندار له اندقه شانته نجات ورکو. څوک چې بمدا طریقه اختیاري الله تعالی به داغه هغه تکلیف اخوا کی داغه تکلیف په کم کی څنګه چې الله تعالی د یونس علی السلام سره کړو. په آیت کې دلیل دې خبره دلیل دی چې تحلیل لا اله الا الله الوصل او تسبیح سبحانك الویل دا هر غم لري کوي د تکلیفونو او د پریشانیانو نه نجات ورکي. غم او خوشاله کې د دې دعا سره تعلق نو چې کوم کس الله په کتاب ایمان وروړي نو هغه د پرمدا مناسبه ده چې هغه دا دعا په خپل سختیانو کې لکه خپل پناهګاه جوړه کی او خوشالیانو کې د خپل سورلی جوړه کی په دې وعده د یقین ساتي کوم چې الله مؤمنانو سره کړی دا چې د دې دعا لوستلو والا په قبولیت کې به یونس علی السلام سره ملاو کی لکه څنګه چې دغه مشکل نه نجات ملاو شوی دی ته هم د قشانته نجات ملاو شي. یونس علی السلام نه یو خطا ضرور شوی با خو اغي دغه اعتراف وکړو نو الله سبحانه و تعالی هغه دوباره خوښ. یو کس ته پاره دا وینا جایز نه ده چې نبی علی السلام او فرمایل د یو کس ته پاره دا وینا جایز نه ده چې زه د یونس زنون نه بهتر یم ځکه چې دا غلطی ما نه ده کړې کوم چې هغه کړې. یونس علی السلام دعا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ستانه سیوا څوک معبود نشتا تبه ای بای بیشک زه د بے انصاف نه یم. دې دعا سره دعاګانې قبلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل
چې کوم کس په یو مصیبت کې د یونس علی السلام دعا وایي یعنی دې الفاظ سره خپل رب یاد کړي دا هغه دعا ضرور قبلي کړي یعنی دا د دعاګانو د قبولیت ذریعہ ده دا د خفګان لري کولو والا کلمات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای آیا زه تاسو ته داسې سیز اونخم چې کله چې پتا سو کې یو کس باندې خفګان پریشانی د دنیا په ازمایښونو کې ازمایش راشي نو هغه د دعا اولولي نو دا هغه تکلیف به اخواشي ارز او شوبلنا نبی علیہ السلام او فرمایل داغه د مئی والا دعا ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دې دعا ته تبری وای چې سلف صالحین د دې الفاظ سره به دعاګانې غوښتي او دې دعا ته به دعای کرب وي یعنی د تکلیف اخوا کول والا دعا نوم به ول ورکو افضل ترین ذکر څه دی لا اله الا الله د دې په ذریعہ انسان د پریشانیانو او د غمونو نه هغه ته نجات ملاوي شي مونږ ګورو چې دلته د یونس علی السلام څخه غواړي نه صرف د الله تعریف کوي او د خپل خطا اعتراف کوي اهل علم وایي چې د دعا دوه قسمونه دي یو د دعای ثنا پکم کې چې د الله تعریف بیانېږي او یو د دعای طلب پکم کې چې مونږ د الله نه غواړو نو د دعای ثنا نه مراد د الله په تعریف باندې مبني دعا لکه څنګه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او یا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير کوم ته چې دعای عرفم ویل کیږي او دعای طلب نه مراد اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين درخواست کول دي د الله نه غوښتل دي الله سبحانه وتعالى نه غوښتل پکم کې چې د الله ذکر وکي او داغه تعریف وکي او داغه نه غوښتل وي د ظنون په دعا کې سدي یو طرف ته د الله حمد و ثنا ده او دویم طرف ته د خپل خطا اعتراف ده د دې دعا مخصوصه ګنتی نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعا سره مخصوصه ګنتی هغه نه د وارده شوه یونس علی السلام په باره کې دا هم پته نه لګي چې هغه سوزله دا دعا ویلې و اصل مقصود څه دی چې یونس علی السلام کو یو ظلم دا دعا لوستي وي نو د پوره طلب سره به غوښتي وي هغه به د پوره شدت سره دا دعا لوستي وي نو الله پاک داغه دا دعا قبول کړه چرتم دان نه ملاويږي چې دا کلمه چې دا سوالک زله هم ویل دي یا اصل زله ضرور ویل دي مونږ خلکو په دې پته نشته چې دا شی د کم ځای نزدک او مونږ سوالک زله د دې ختم وکړو تاسو ماته دا وایي چې اوس یو کس یو ګناه خطا کړی دا ځکه چې مخکې بده کې قرآن دې کې راضي کنه چې یو کس چې دی هغه باندې چې دا مصیبتونو او تکلیفونو راضي نو دا هغه د خپل اعمالو یا د خپل لاسونو کړو په وجه باندې راضي نو الله تعالی غواړي چې دې زمانه معافي وغواړي اوس ما تاسو څوک چې د دنیا خلک روغ واړو یو غر د اډوګو ورته کیدو خپل په کټوو په خول باندې اخته شو او خلکو ته وایي شابه دا کلمه وایي استاد ما ته دا وایي د عقل تقاضا صدا عقل دا وایي چې د بل کس په استغفار کولو بستا بخنه وشي دا چې چری شوی دی چې یو کس وایي زه اوګېما او بل کس داغه په ځای ډوډۍ وخوري نو به مور شي چرېم داسې نشي کېدی دغه شانتي چې یو کس په خپل ګناهګار دی او داغه په ځای نور خلک دغه وباسي توبه وباسي د بل چا په توبه باندې ستا توبه نه قبليږي نو ځکه وایي چې تاسو د ډډه د اخلاص چې سو زله تاسو ویل شي هغه زله وای دا یو تسبیح چې تاسو ته ویم چې یو تسبیح وای نو یو تسبیح بیا هم انسان دا مونږ ته پته شته چې د دې دلیل شته چې یو کلمه مونږ سلسله وایو نو هغه دغه اجازه شته چې مونږ سلسله وایو پس لکونو ظلم ویل شي د دې کې بدیت نشته خدا نه چې اډو کې کېده او بس پشمیر شمیر وای سونه ډیر چې ویل شي ډیر وای خدای د اخلاص سره وای چې الله تعالی غشي قبول او زم د اخلاص ویم ما ته خدام پته نشته چې ځکه دا کلمه ویم نو د دې مطلب څه لا اله الا الله نشته څوک اله مگر اے الله ته کنه انت سبحانك تپاکي انی كنت من الظالمین او بشک زه د ظالمانو نه یم نو اوس دې کې تاسو وګورئ چې د دې مطلب څه دی دادونه خلق راشي ډوډۍ اخري دادونه د غر عمره اډو کې اولولي او پټک پوی نشي چې ماسو
پکې منځ کې خبرې مکوا او پکې منځ کې یاره، نو دا ډیره زیاته د بې عقلۍ خبره ده. د دې سيزونو نه بس ته راوځي. دا سيزونه نشته په اسلام کې. نبی علیہ السلام ما تاسو ته دونه اسانه طریقې خولې دي، دونه اسانه طریقې دي د اسلام چې زه تاسو ته ویل نشم. نو هغه ولې موږ نه اپناوو؟ موږ ولې په داسې سيزونو پسې نختی حکم چې نبی علیہ السلام اړ موږ ته خولې نه دي، چېرې دا غي نه ده ثابته شوې ده. چرته تاسو دا ورېدلې دي چې صحابه کرام او نبی علیہ السلام کې ناستو دا ډوکو ختمه وکړه؟ دا ټول سيزونه موږ د ځان نه ریست دي. د دې اس فائدہ نشته، الټا نقصان ډیر دی چې کم کس بدعت کې اخته شي. د دې په اړه کې راضي او حدیث مفهوم دی چې یو کس د دې دوه ګناهونو نه توبه ونه وستا او هغه د دې دنیا نه لاړ، نو هغه به دوزخ ته ځي، هغه به چرم بخشش نه کیږي. یو شرک دی او یو بدعت دی. نو د دې بدعتونو نه بس ځان راو باسه. سونه زله چې ملولې ګنتی مقرره نه ده، بلکې سونه زله چې تاسو لولې کل لک زله لولې او کسل زره لولې، دا پابندي نه ده چې دومره زله به لولې. نو الله بیا دعا قبليږي. د دعا کولو په وخت کې اصل شی څه دی؟ جذبه، شوق، اخلاص او هغه تړپ. په دعا باندې لګورو کې د ټولو نمخ کې دی لا اله الا الله، کم چې د کمال توحید بیان دی. بیا دویم دی سبحانک، الله پاک پاکیزگی اظهار دی، الله تعالی د هر عیب او د برایۍ نه پاک دی. او دریم دی د خپل غلطیانو اعتراف. یعنی دا درې داسې بهترین سيزونه راغون شوي دي چې په کوم سره دعا قبليږي. په دې کې د دې سيزونو وسیله ورکړې شوې ده. د الله د توحید اقرار وکړه، لا اله الا الله وسیله جوړ کړه. تسبیح چې او اعلان او وسیله جوړ کړه، او خپل د عبودیت اقرار وکړه، د خپل غلطۍ اعتراف وکړه. دا ټول د دعا د قبولیت لپاره وسیله جوړ شو. د ټولو نه مؤثر علاج ابن القیم وی ترسو پوری چې د مئی والا د دعا تعلق دی، نو پدې کې د رب عزوجل کمال توحید داغه د کمال پاکیزگی منتلی کیږي، او پدې کې د بنده د خپل ځان د بر ظلم او د ګناه اعتراف هم دی. او دا د پریشانیانو، مصیبت او د غم علاجونو کې د ټولو نه مؤثر علاج دی، د ټولو نه مؤثر وسیله. دا دعا د حاجتونو پوره کولو لپاره، الله سبحانه و تعالی ته رسیدو لپاره د ټولو نه مؤثر وسیله ده. اوس د توحید اقسام دا غیم دلته ذکر دي. د توحید اقرار دا دی چې توحید اقرار در اصل انسان د الله په وړاندې ټیټ کی. د سره د الله د عظمت احساس د انسان په زړه کې راشي. انسان چې تسبیح کوي نو د الله سبحانه و تعالی انتهایی پاکیزه غني او غلطی د خپل بره خپل ځان د بره اخلي. سچ داغه شای نشان دی او هغه د خپل رب طرف ته رجوع کوي. ډیر لطیفه طریقه ده. په دې کې ډیر لطیفه طریقې سره د معافی درخواست دی. هغه په خپل ذات باندې د ظلم ذکر وکړه، کم چې د ظلم دریم قسم دی انسان او داغه د خپل نفس په منځ کې ظلم. دا اوس چې ما تاسو ته درې قسم ظلمونه بیان کړل. د دعا د قبولیت لپاره د خپل ګناهونو اعتراف کول د حاجات پوره کولو والا د ټولو نه افضل دروازه ده. الله عظیم دی، الله رحیم دی. داغه په وړاندې مسکینان جوړ شي، داغه په وړاندې فقیران جوړ شي. د ټول قوت او د قدرت مالک هغه غنئ. بیا خپل رب ته د طلب سره आवाज کوي. ان شاء الله دعاګانې به ضرور قبليږي. او د دعا د قبلېدو فائدې څه دي؟ غمونه بلری شي او حاجات په پوره شي. سید الاستغفار کې چې دی پاغي کې انسان د خپل بندګۍ او د ګناهونو اعتراف کوي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. نو دا سید الاستغفار چې دی دا مونږ د سحر او د ماښام چې کومې دعاګانې دي هغې کې مونږ ضرور وایو. نو دا ضرور دا دعا یاده کې، صبح شام کې دعاو کې دا موجوده ده او هلته کې د دې ترجمې ورسره لیکلې شوې ده. نو تاسو به یې ښه د زړه په مینه وویلی شئ. د ایمان افضل ترین څرانګه په دې دعا کې د لا اله الا الله ذکر راځي. په حدیث کې راځي چې د ایمان 80 یا 90 نه بره څرانګې دي.
پکم کی چې د ټولو نه افضل لا اله الا الله ویل دي. افضل الذکر هم لا اله الا الله دی. اوس د لا اله الا الله فائدې څه دي؟ د رښتون کې زړه سره لا اله الا الله چې ولوستي شي نو د اسمان دروازې کولاو شي او دا د الله د رحمت منتلو سبب هم دی. نبی صلی الله علیه وسلم د شفاعت غټلو والا کلمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل د قیامت په ورځ د ټولو نه زیات زما د شفاعت سعادت باغ ته حاصلېږي چې لا اله الا الله د زړه د خلوص سره وې. لا اله الا الله د مصائبنا د نجات ورکول والا کلمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې لا اله الا الله وې نو ورځ به دا کلمه غل د مصیبتونو نه ضرور نجات ورکړي. د دین مخ کې چې څه وشو هغه وشو. په جنت کې د بوتلو والا کلمه کم کس چې په دې حال کې مړ شو چې هغه ته پته و چې الله نه سیوا څوک الہ نشته نو هغه به ضرور په جنت کې داخليږي. د اور نه نجات ورکول والا کلمه. یو حدیث په مطابق د دې کلمې په وجه انسان به د اور نه راوېستل شي. کوم خلک چې مړ کېږي هغه ته د دې کلمې تلقین رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل خپل مړ کېدو والو ته د لا اله الا الله تلقین کوي. ځکه چې کم کس د مرګ نه مخکې لا اله الا الله وایي نو یو شیم هغه د جنت ته د تلو نه نشي منې کولی. سبحانك چې دی هغه تسبیح ده. د تسبیح سره تقدیر بدلیږي. د اهل علم دا وینا ده چې ما په قرآن کې تسبیح تلاش کړه نو ما یو عجیبه شی ومونته. ما ومنتل چې تسبیح چې دا هغه تقدیر اخوا کوي لکه میټاوي یې بدلی یې. څنګه چې د یونس علیه السلام په واقعه کې دا الله تعالی فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. پس کدا خبر نه وی چې هغه تسبیح کون کو نو تسبیح کون کو والا کې او نو هغه به د دې خېټه کې به هغه ورځې پورې او کله چې به دوباره انسانان راوچتولي کیږي. که یونس علیه السلام دا تسبیح نه ولوستي نو د قیامت ورځې پورې به د مې په خېټه کې. د دې نه دا پته لګي چې د تسبیح مقام ډیر عظیم دی. دونه پر مؤثر او هغه درجه ته رسیدل دي چې دا غي په وجه الله تقدیرم تبديل کی. څنګه چې د یونس علیه السلام په دی واقعه کې مونږه ګورو چې څوک واړي چې زمونږ تقدیر د خشي بدل دي شي نو د تسبیح کثرت کوي. د پرندو یعنی د مرغو او د غرونو تسبیح. داود علیه السلام سره به مرغو او غرونو تسبیح کوله. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. او مونږ داود علیه السلام سره غرونه او مرغې تابع کړې دي چې په تسبیح کوله او دا هر څه مونږ هی کول والو. ټول مخلوقات تسبیح کوي. الله تعالی فرمایي الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیات سو کتلی نه دي چې اسمان او زمکه کې اوسیدونکي مرغې کوم چې وزري خوري کړی دي ټول د الله تسبیح کوي او هر یو کس خپل منځ او تسبیح باندې ځان پوي کړی دی او الله تعالی ته پته د سچ اغي کوي. انبیا هم تسبیح کړی دا او داغي تلقین کړی دی. څنګه چې د ذکریا علی السلام په باره کې راځي چې اغي خپل قوم ته د تسبیح تلقین وکړه. سوره مریم آیت 11 کې راځي فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا. بیا د حجرې نه چراوه خپل قوم تراغه او اغه ته د اشاره سره وی چې تاسو سحر او ماقام دا الله تسبیح کوي. موسی علیہ السلام هم تسبیح کړی دا. سوره طه کې الله تعالی فرمایي وجعل لي وزيرا من اهلي. او زما د پاره زما د خاندان نه یو معاون یو مرګري جوړ کا. هارون اخي هارون کوم چې زما رور دی اشتد به ازري اغه سره زما ملا مضبوطه کا واشركه في امري او اغه زما په کار کې ما سره شریک کا کای نسبحك كثيرا د پاره د دې چې مونږ ستاسو ذات ډیر بیان وکړو ونذكرك كثيرا او تا ډیر زیات یاد کو. اهل جنت بم د الله تسبیح کوي. سوره یونس کې الله تعالی فرمایي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. په هغه ځای کې بداغي دعا داوي چې اے الله ستا ذات پاک دی او ال تداغي باهمي توفه بسلام وي.
او د اغي د دعا خاتمه په پدې کیږي چې ټول تعریف ته الله د پاره کم چې د ټول جهانونو پالون کې دي. فرشتي د خپل رب تسبیح کوي. سورہ شورى کې الله تعالی فرمایي تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم. نزدې چې اسمان د برنه اوښليږي او ټول فرشتي د خپل رب د حمد سره تسبیح کوي او د هغې دپاره څه چې پزړه کې دي مغفرت غواړي. خبردار بېشکه الله بخونکی او نهایت رحم والا دی. د تسبیح فائدې څه دي؟ الله د قربت او د فضیلت منتو اسانه لاره ده. د دې کلماتو داسې بنګاري وي لکه د شاتو د مچو بنګاري چې وي. دا کلمات الله کره د خپل ذکر کول والا یاد ور یادوي. آیا تاسو کې نه غواړي چې د هغه دپاره د سودا سوي کم چې د الله کره د هغه یاد ور یادوي؟ نو دا چې د تسبیح سره کېږي. نو مطلب دا دی چې کله مونږ دا درېیمه کلمه وایو که نه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، نو ویدا چې دا کلمه ویدا د عرش نه چار چاپیره تاویږي او هلته کې د هغې قسم اخلي څوک چې دا کلمه څونه ډېره وایي. نو هلته کې الله تعالی دربار ور یادوي. نو څونه د دې کلمې فایدې دي ډېره زیاته وایي. او ما تاسو ته ورځ دا ویلي مو که نه چې دا کلمه څوک وایي نو یو اونه په جنت کې د هغه دپاره ولګي، نو ویزان دپاره باغونه ولګوي. د زړه د ګوټن او د تنګۍ علاج هم دی. سوره حجر کې راځي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. او موږ ته پاته ده چې ستا زړه د خبرو سره تنګېږي څه چې هغې وایي. سبح بحمد ربك ساجدين. نو ته د خپل رب د کوم ربک یاتیک الیقین او د خپل رب عبادت کوه تر دې پورې چې تعالی مرګ راشي. پریشانی یرا او خوف د لری کولو ذریعہ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د شپې نه یره خوري چې هغه پریشانی یا د مال خرج کولو نه بخل کوي یا د دشمن نه د مقابلې نه یریږي، نو هغه پکار دي چې هغه د دې قول کثرت کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. ځکه چې د الله په نزد د سرو زرو غر د الله عز وجل په لار کې د خرج کولو نه زیات محبوب دی. ټیک شو ما چې تاسو ته وختي وي که نه چې مونږ به یوه تسبیح وایو سبحان الله وبحمده. تسبیح چې دا هغه هم صدقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په تاسو کې چې کم کس سحر کوي نو د هغه په هر جوړ باندې صدقه لازمه ده. نو هر ځل سبحان الله ویل صدقه ده، هر ځل الحمدلله ویل صدقه ده، هر ځل لا اله الا الله ویل صدقه ده او د برایي نه منع کول هم صدقه ده. بس دغه شانته د انسان 360 جوړونو باندې صدقات انتهایی کم قیمت کې د لاس نه ادا شي. د سبحان الله په ذریعہ نیکیانه ملاویږي او ګناهونه مټاویږي. صاد رضی الله تعالی عنہ وی چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې آیا تاسو کې څوک داسې شته چې هر ورځ زر نیکیانو د ګټلو نه عاجزه دی؟ نبی علیہ السلام سره ناست خلکو کې چاته پوښتنه کو چې په مونږ کې څوک زر نیکیانې د روزانه ګټلی شي؟ نبی علیہ السلام ورته او فرمایل چې کم کس سلسله سبحان الله وی دا هغه دپاره زر نیکیانې ولیکلی شي یا دا هغه زر خطاونه میټاو کړی شي. همدغه شانته نبی علیہ السلام او فرمایل چې کم کس سبحان الله وبحمده په یو ځل سل ځله په یو ورځ کې وایي نو د هغه ګناهونه میټاو کړي شي خوا که هغه د سمندر د زګ برابر ولي نه وي. دا د صحیح مسلم روایت دی. د ځمکې او د اسمان ډکېدل یو ځل تسبیح لوستو سره ځمکه او اسمان ډک شي د سل اوښانو نه بهتر دی. نبی علیہ السلام دام او فرمایل څوک چې د نور راوتو نه مخکې او د هغې د پریوتو نه مخکې سل ځله سبحان الله ووایي نو دا د سل اوښانو نه بهتر دی. انی کنت من الظالمین، بېشکه زه د ظالمانو نه یم. یعنی د خپل ګناهونو اعتراف کوي. کم کس چې د خپل ګناهونو اعتراف او توبه کوي الله تعالی هغه سره محبت کوي. څوک چې د خپل ګناهونو اعتراف کوي الله تعالی د هغه نه خوشحالیږي. ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. بېشکه الله توبه کولو والا سره مینه لري او الله ډیر پاک اوسېدو والا سره مینه لري. الله پاک څونه خوشحالیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الله پتا سو کې د چا په دوبه باندې د دین زیات نه خوشحالیږي څونه چې پتا سو کې سو خپل ورکه شوی سورلی عمومي
او هغه وخت خوشحاليږي کله چې هغه په ځنګل یا په صحرا کې خپل ورکه شوی سورلی ورته ملاو شي او تاسو هغه وینئ او خوشاله شئ. اوس تاسو د زندګۍ ستاسو د زندګۍ د بچ کېدو سامان ملاو شو. نو د قشانته الله د دین هم زیات خوشحاليږي کله چې یو کس توبه وکړي. دا یو حدیث مفهوم دا څه دی چې یو کس دی او هغه سره یو اوخه یا اوخه د پاغي باندې دا هغه ټول سامان هغه سره پروت دی د خوراک سامان او هغه په یو صحرا کې روان دی. دی زی په لار باندې دی چرته یو ځای کې کینی چې وګوري د دناغه اوخه چې د سره د سامان سره د خوراک روکشي. اوس دا کس ډیر سخت پریشان شي. دی وی چې چار چا پیر خو اسم نخکاری بس دی د یو ځای کې کینی او بس د دې انتظار کې چې بس اوس په د مرګ راشي. چې څنګه دی انتظار کوي د دسترګه ولګي ودشي چې دی څنګه راويخ شي د دسترګه کولاو شي نو چې دی وګوري نو وړاندې ورته اوخه سره د سامان ولاړي. نو دا سړی دونه ډیر خوشاله شي چې د ډیر خوشاله نه وي اے الله ته زما بنده یو زستا رب یم. لکه د ډیر خوشاله نه هغه د جبه نه د الفاظ الټه اوزي. نو وی څنګه چې دغه وخت کې دغه سړی خوشاله شي چې د خپل ورکه شوی سورلی ملاو شو الله تعالی د دینم زیات خوشاليږي چې کله انسان توبه وباسي الله تعالی واپس شي. توبه کول سره د انسان ګناه معاف شي. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل کتا سودونه ګناونه وکي چې تاسو ګناونه اسمان ته ورسي بیا تاسو توبه وکي نو الله تعالی تاسو معاف کړي. ګناهونو نه توبه کول والدا سدي لکه چې هغه چری ګناه کړی نه دا التائب من الذنب كما لا ذنب له. وی د ګناهونو نه توبه کول والدا سدي چې هغه چری توبه یعنی ګناي اډو چری کړي. د ګناهونو علاج استغفار او توبه د ګناهونو علاج دی. د دې دعا فائدې په دې دعا کې جامع آداب هم دي او په دې کې پاکیزه کلمات هم دي. د دې ډېر شي فائدې دي. په دې دعا کې اشارتن خبره شوی دا ډایرکټ دعا نه ده شوی. کله کله چا سره براه راست خبره کول په ځای د اشارې سره خبره کول هم جواز د دې ځای نه ملاويږي. الله تعالی نه سغختو وخت کې د تغیر د قبولیت اسباب هم پکار دي چې مونږه ول وړاندې کړو او هغه په دې دعا کې یعنی بنده خپل دعا کې خپل پریشانی خپل غمونه او د مصیبتونو په وخت کې دا دعا دي یعنی د دې دعا کثرت اختیاري. په دعا کې د الله د توحید ذکر دی او شي تسبیح د تکلیفونو د پریشانیانو د نجات سبب دی. توحید ایمان او د ګناهونو اعتراف د دنیا او د آخرت کې د هلاکتونو نه بچ کول والده. تاسو ټول د دې دا خبره لږ غور سره واورئ چې کلم تاسو الله تعالی نه دعا غواړئ نو دا هغه آداب به ضرور پکار دي چې مونږ ته پته وي چې مونږ به الله نه چې څنګه بس لا سوچ لدارا کې یا کې دا سن دی ویل او به الله حمد ثنا بیانوي. تاسو کوم کلمه وایي کدا باندې سلور کلمې دي کدي کې یو کلمه وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي یا ته سبحان الله وای نو پس په بیا درود شریف وای او د درود شریف نه پس بیا دعا غوښتل دي او اخره کې ورپسې بیا درود شریف ویل دي. الله تعالی فرمای درود شریف یو داسې کلمه ده چې وی هغه الله تعالی په هر حال کې هغه یو کس په پریاکارې کې درود شریف ویلي کنه الله تعالی هغه قبلې. چې ما تاسو درود شریف ولي ګود مخ کې ورستو د دعا نه الله تعالی هم دغه وی چې مخ کې ورستو ز قبلم نه بیا مال ډیر راځي چې دا منځ کې پکې سره غلي دي چې زدا قبول نه کوم نو الله تعالی ډیر مهربان دي خو موږ لچل ناراضي داغه درازي کولو. ګناه د نعمتونو د زوال او د عذاب د حصول سبب یعنی نعمتونو ضایع کېدل او د عذابونو د حاصلېدو او یا د مصیبتونو د راتلو د ټولو نغټه ذریعہ د انسان خپل ګناهونه دي. الله سبحانه و تعالی نه حسن ظن ساتل پکار دي. باوجود د دې چې یونس علی السلام نبی و دا ډیر لوی مقام خو هغه کوم حالات سره دغه واسطه پیش رااله نو هغه خپل ځان قصوروار وګڼه او هغه الله تعالی له الزام ور نه کوي بل چاله الزام ور نه کوي. مونږه خو مسله دا ده چې مونږ چرته څه ګناه وکړو نو مونږه کله په یو راړو
واړو کړي په دا د په وجه او دا د په وجه دا د کړي دی او دا غ کړي دی الزام چرم خپل ګناه اعتراف نکو نو ځکه خو زمونږ اصلاح نه کی کومنګا د خپل ځان لک شانته مونږ ځان کسوروار وګاڼه کنه نو الله بیا مونږ سره دا احساس پیدا شي چې مال د خپل ځان اصلاح کول دي اسه تاسو وګورئ نن سبا حالاتو کې سونه نږدې خواږه خلک زمونږ نه لاړل زمونږ د سترګې را کولاوي چې مونږ کم ځای ته روان یو ولی اغي مړ شو مونږ له مرګ نشي راتلې مونږ بمړ کیږو نو مونږ سره د مرګ د پاره څه تیاری دي بس د صرف د ځان نه دا تاسو کوم چې د مرګ د پاره یا د اغه جان د پاره کوم چې د نه خدمت دو جهان دی او اغه خلک چې دی وخت اوس قبرونو کې پراته دي او کاش پکې چې کاش دا مې کړې و دا مې نه وی کړې نو مونږ له خدا د اوسم خدای موقع را کړې د چې مونږ د الله نه توبه استغفار وکړو او مونږ دا توفیق الله مونږ لرا کی مونږ د الله نه وغواړو دا توفیق چې الله د نن پس مانستانه فرمانی چریو مکی نو بیا ډیر زیات زویم چې د دین زیات خوش قسمتي بیا نور نشته انسان دا یاد وساتي انسان باندې چې کم ته مصیبت امراضي هغه د خپل کوتاهه په وجه راځي الله تعالی د هر نقص او د هر عیب نه پاک دی د دې دعا نه دا پته لګي چې انسان خو کم مقام او کم مرتبه حاصل کی هغه د الله هی محتاج دی مخلوقاتو کې د ټولو نه غټي درجه والا انبیا دي خو هغه د الله بندگان دي د پریشانې په وخت کې څه کول پکار دي د کمه پریشانې د مشکل په وخت کې انسانانو طرف تمنډه مو وه بلکې د الله طرف تمنډه وه دا دعا خاص ور باندې د رنج او د غم د لری کولو د پاره ده انسان کمزوري پیدا کړی شوی دی مخکې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې انسان کمزور دی وخلق الانسان ضعیفا یعنی انسان کمزوري پیدا کړی شوی دی هغه سره تکبر نه خای هغه د دروغ او مروغ غټ جوړی کی ځان تسوي انسان د الله محتاج دی سورہ فاتر کې الله تعالی فرمای یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید اے خلق تاسو د الله طرف ته محتاج یې او الله بے نیاز دی او تعریف کړی شوی دی انسان د الله نه سیوا څوک مددگار نشتا سورہ توبه کې الله تعالی فرمای ان الله له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اسمانونو او پسمکه کې د الله سلطنت دی هغه زندگی ورکي او هغه مرګ ورکي او د الله نه سیوا تاسو څوک دوست د اسمان او د زمکه الله هی ملکیت دی اسمان او زمکه سورہ آل عمران کې الله تعالی فرمای ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير اسمانونو او زمکه کې بادشاہي د الله هی د پاره ده او الله په هر چیز باندې قادر دی دغه شانته خېګړ رسول او د تکلیف اخوا کول باندې الله قادر دی سورہ الانام کې الله تعالی فرمای وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير او که الله تاسو ته تکلیف را ورسي نو داغه نه سیوا غا خوا کول والا ستوک نشتا او که تاسو ته سخیګړه را رسي نو هغه په هر څه باندې قدرت لري شفا الله هی ورکي سورہ الشعراء کې الله تعالی فرمایي واذا مرضت فهو يشفين او کله چې زه بیمار شمه نو هغه مال شفا راکړي الله هی ته आवाज کول بر حق دی الله هی خپل غم او د خفګان اظهار کول پکار دی څنګه چې د یوسف علی السلام یعقوب علی السلام ویلو په سورہ یوسف کې وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم او هغه د هغه مخ واړو او وی هاي یوسف او د غم نه د غسترګې سپینې شوې بس هغه ډیر غمګینو قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون وی چې زه خپل پریشانی او د غم اظهار الله هی په وړاندې کوم او د الله هی د طرف نه ماته هغه معلوم دي کوم چې تاسو ته نه دي معلوم خپل شکوې چې دي هغه صرف الله سره کول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل بهشکه الله تعالی فرمایي چې زه د خپل د بنده د ګمان سره يم سچ هغه ما سره ګمان لري کله چې هغه ما یادې نو زه هغه سره يم که هغه ما په خپل ځړه کې یادې نو زم هغه په ځړه کې یادوم که هغه ما په ډک محفل کې یادې نو زه هغه د هغې نه بهتر محفل کې یادوم که هغه زما طرف ته یو لیش راځي نو د هغه طرف ته یو غز نږدې کېږم که هغه زما طرف ته یو غز نږدې کېږي نو زه د هغه ته 2 غزه نږدې کېږم او که هغه ما ته د قدمونو سره راځي نو زه ول په منډه باندې ورځم د دې مطلب دا دی چې انسان په څه تکلیف مشکل مصیبت په وخت کې صرف او صرف الله سبحانه و تعالی طرف ته واپس
کېدل پکار دي، الله نه رجوع کول پکار دي، داغه نه په جړه جړه دعاګانې کول پکار دي. بیا چې د کوم سيزونو الله حکم ورکړي دي پکار دي چې هغه هم هغه مني. همیشه د الله نه ښه ګمان ساتل پکار دي، په هر حال کې د الله نه راضي کېدل پکار دي، په الله باندې باور کول پکار دي، د دنیا فکر چې پرېږ دی د آخرت فکر کول پکار دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل سوچ خپل غمونه یو هی غم جوړ کی، یعنی د آخرت غم، نو الله د دنیا د غمونو نه داغه کفایت وکي. اوس د دنیا هریڅ څوک دی، په حدیث کې راځي چې کم کس مقصد او داغه هرس دنیا وي او هغه بس خپل نشانه یا خپل منزل چې دی او هغه جوړ کی، نو الله داغه د سترګو په وړاندې داغه فقر او فاقر راولي او په هغه باندې داغه معاملات خور کی او هغه ته اومدم رحیم ملاویږي سونه چې داغه د پاره لیکل شوی وي. او کم کس چې د آخرت حریص دی، نو چې د کم کس مقصد او هرس آخرت وي هغه داغه هدف او نشانه جوړ شي او هغه اومداغي نیت کوي، نو الله تعالی داغه پزړه کې غنا واچي او داغه معاملات را یوځي کی او دنیا دته ذلیل شي او راضي ورته اجر باندې نظر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مؤمن سړی او خزي باندې جسمانی مالی یا د اولاد د طرف نه مختلف پریشانیاں زی او راضی ترسو پورې چې هغه الله سره ملاو شي، نو دا هغه یو ګناه پاتې شي نه. یو بل حدیث کې راځي چې څونه غټ مصیبت وي دون غټ اجر به ملاويږي، او کله چې الله یو قوم سره محبت کوي نو هغه په ازمایش کې مبتلا کی. د مؤمن لپاره هر غم هر تکلیف باعث اجر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو مؤمن سړی ته چې کله څه تکلیف ایزا یا بیماری یا رنج در دې پورې چې څه فکر وي نو هغه د ګناهونو کفاره جوړ کړی شي. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې مسلمان ته کم تکلیف امرسي نو هغه د ګناهونو کفاره جوړ شي، تر دې پورې چې هغه ته یو زخم هم ولګي یا هغه په بلاس کې یو ازغیم لاړ شي نو هغه دغه د ګناهونو کفاره جوړ شي. مثبت مشغولیت پکار دي چې موږ اپناو کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه خلق الله ته ډیر محبوب دي کم چې نور خلقو د پاره زیات فائدہ مند دي او الله عزوجل کړه د ټولو نه زیات پسندیده اعمال دادي. یو مسلمان خوشالول داغه نس تکلیف اخوا کول، داغه قرض ادا کول او داغه ته ډوډۍ ورکول او ماته د یو ضرور ضرورت پوره کولو د پاره هغه سره تل د دې مسجد کې د مسجد کې د یوې میاشتې د اعتکاف نه زیات محبوب دي. او چا چې خپل غصه منې کړه الله به داغه په خامیانو باندې پرده واچي. د نورو پریشانیاں حل کول سره د انسان خپل پریشانیاں اخواشي. په حدیث کې راځي چې کوم کس خپل رور په مدد کې لګیدلی وي الله تعالی داغه په مدد کې ولګي. کثرت سره د الله ذکر کول پکار دي، د الله د ذکر سره زړونو ته اطمینان ملاويږي، غم فکر پریشانیاں اخوا کیږي، د الله ذکر زندگی ور کوي، د ذکر سره قوت ملاويږي او د الله ذکر سره د پریشانۍ نه نجات ملاويږي. د ذکر سنور فائدې دادي. امام ابن القیم خپل کتاب الوابل الصویب کې وایي چې دا شیطان اوسغلی هغه روب کی دا هغه قوت مات کی، دا رحمان عزوجل راضی کوي، د زړه نه غم او پریشانی اخوا کیږي، د زړه د پاره فرحت مسرت او خوشحالي راکاږي، دا زړه او جسم له طاقت ورکوي، زړه او جسم ورسره منور شي یعنی رڼا شي پکې، دا رزق راکاږي. د ذکر کول والا حلاوت یعنی خوږوالی او د تازګۍ لباس ورته اچي. دا صفایدې دي چې کوم غي د خپل مشاهداتو نه اخذ کړی دي. د دین ادا پته لګي چې په پریشانانو کې د الله هی طرف ته رجوع چې او کې د الله د ذکر کثرت کول پکار دي. د مون سره مدد اغشتو سره خوف یرا او غم لري کیږي. مونږ د الله د نزدې کېدو بهترین ذریعہ ده. غم او پریشانی کې د مون سهارا اغشتل پکار دي. د منځونو حفاظت کول سره د الله حفاظت ملاويږي، خصوصا د فجر منځ د حفاظت کول والا د الله په حفاظت کې وي. د چاش سلور رکعاتونه لوستل د ټول ورځې د پاره کافي شي. غټ مصیبت یاد ساتل پکار دي. کله چې یو مصیبت راشي نو سوچ کوي چې د دین غټم راتلې شو، پزړه کې بم د شکر جذبه پیدا شي. څوک چې شکر ادا کوي الله تعالی داغه نعمت محفوظ کی او اغلا د اغینم بهتر ور کوي. خپل ځان لاندې خلکو ته قتل پکار دي. د انبیا ازمایښونو د تکلیفونو په باره کې پکار دي چې موږ ته پته د بار د دې چې موږ ته خپل تکلیفونه زیات نه لګي. د پریشانې دعاګانې نمبر 1 آیت کریمه
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Number 2, Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Number 3, La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsh al-kareem. The gham or the ham na pana ghtulu dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani wal ajzi wal-kasali wal-bukhli wal-jubni wa dala'i ad-dayni wa ghalabati ar-rijal. دا ټول واغانې چې دینو په مسنون دعاګانو کې ته موجود دي، تاسو دا اغاز نه غشتي شي. انس بن مالک وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته چې بکل ډیر زیات یو انتهایی پریشان کن معاملہ رااله، نبی علیہ السلام به فرمایل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نو دا دعا اومه غورز باندې لګه وایي په کوم ورځ چې به موږ د الله نه معافي غواړو ایون دی او قائم پاتې کېدو والا زه د ستاسو د رحمت د وسیلې سره فریاد کوم. دعای کرب د مصیبت زده دعا صدا اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. اے الله زستا د رحمت امید لرم، ما ته د یو لحظه د پاره ما زما د نفس په حواله مکا، زما مکمل حالت درست کا، ستانه علاوه سکرشتون کې معبود نشتا. اعوذ بکلمات الله التامات من كل شیطان وهامت ومن كل عین لامه. دا د بخاری روایت دی. ترجمه دا چې زه د هر شیطان د تکلیف دې سناور د نظر بد نه محفوظ ساتلو د پاره د الله د کامل او پوره سر کلماتو په ذریعہ ستا پناه غواړم. د کولو کارونه سدي د یونس علی السلام دعا به د کثرت سره وایي. کما دعا دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خود پوی سره به وایي مشکلاتو کې د الله طرف ته رجوع کول پکار دي، د رښتون کې زړه سره رجوع کول پکار دي او د الله نه دعا کول پکار دي. خپل غلطیانو او د ګناهونو اعتراف کول پکار دي، د اخلاص سره توبه کول پکار دي او د الله نه ډیر ښه امیدونه ساتل پکار دي. الله تعالی دې زموږ د ټولو غمونه، خفګانونه، پریشانیانې، مشکلات لري کی. الله دې موږ په خپل خصوصي حفظ و امان کې اوساتي. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.